له کابل تر کندهار غځېدلې لویې لارې د بیا رغولو چارې په میدان وردګ ولایت کې تر سید آباد ولسوالۍ ورسېدې. د یاد ولایت اوسېدونکي وایي تر ډېرې په رغېدو ستونزې راکمې شوې. دغه پروژه چې د کابل څخه د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ ته راشروع شوې وه، فعلا د شټوب آخري سرحد ته راورسېدله او د غوبل سړک سره وصل شوله، د سید آباد څخه روان دی. دغه سړک سره ډېر سهولتونه رامنځته شوي دي، د خلکو ستونزې حل شوي دي، کوم مریضان کوم مشکلات چې وي، کوم مریض چې وي د میدان وردګ ولایت د مرکز پورې سهولت رسېږي. ډېر خوشحاله یو او الله پاک دې توفیق ورکړه چې نور هم داسې ښه کارونه وکړه او ډېر چسب کار یې وکړه، موږ ته ډېر سهولتونه را رامنځته کړل. کومه پروژه چې اوس را شروع شوې ده هغه نږدې ده، سبا یا بله ورځ پیوسته کېږي د غوبل سړک سره. نو موږ ډېر ترې خوښ یو او ډېر ترې خوشحاله یو. کوم مشکلات چې وو لکه مخکې چې وو جمپونه وو، خلکو ته مرضونه او دا هغه پیدا کېدل، اوس هغه رفع کېږي. په دې لاره موټر چلوونکي بیا وایي له دې وړاندې په خامه سړکونو له سختو ستونزو سره مخ کېدل، خو اوس یې دا ستونزه حل او مزل یې ساعتونه راکم شوی. ترڅنګ له نورو موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په رغېدلي سړک د موټر چلونې پر وخت له احتیاط څخه کار واخلي. د میدان ښار نه تر سید آباد پورې زه خپله په 40 دقیقو کې رسېږم. اوس چې سړک پوخ شوی، مخکې په 1 ساعت و 20 دقیقو کې 1 ساعت کې رسېدم، هغه هم چې څونه تیز به لاړم. اوس چې ښه په ارامه سره ځم، زه په 40 دقیقو کې رسېږم. والا موټروانانو ته هم دغه هغه د خواهش ته نه کوو چې ورو لږ ذره د نظم مراعات کړي، پوه شولې، خپل ځان هم په خطر کې اچي او بل مسلمان هم په خطر کې اچي. نو بهتر هغه ده پوه شولې یو 20 دقیقې شاته لاړ شي، خو صحیح سلامت دې لاړ شي او بل مسلمان هم صحیح سلامت رسېږي، دی به هم رسېږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د کابل غزني د 2 لاین سړک جوړولو چارې پیل شوې. فهیم الله افغان، ملي راډیو ټلویزیون، میدان وردګ.